ښځې سره د واده نه مخکې په موبایل باندې خبرې کول زما عزتمندو د الله د رضا دپاره د پیغام مخکې شیر کوي چې زموږ ټول هغه خلکو ته ورسي کم ملګري کمې زنانه چې په دې عمل کې مبتلا دي زما عزتمندو په الله یقین وکړئ د واده نه مخکې چې کومو خلکو د خپلو ښځو سره د خپلو بیبیانو سره په موبایل باندې رابطې کړي دي زیات تر هغه کیسز موږ له راځي چې د هغې زندګیانې تباه و برباد دي دغه خبرې به ستاسو دپاره کافي شافي وي وایي د عاقل لپاره اشاره کافي ده زما عزتمندو اوس د واده نه مخکې زندګي محبت عشق یو شان د واده نه بعد ژوند بل شان شي بیا زما عزتمندو کمې خبرې اترې دې ښځې دې خپل خاوند ته کړي او بیا هغه نه پوره کېږي نو دا خاوند د دې ښځې نه خفوي یا دې ښځې خپل خاوند ته کړي یا خاوند دې خپلې ښځې ته کړي نو دا بیا دا خبرې چې کوم دی د واده نه بعد بیا خو ژوند بدل شي او بیا هغه خبرې خاوند نه پوره کوي یا دا ښځه نه پوره کوي نو بیا چې کوم دی یو بل سره لانجې کونجي او د یو بل سره جنګ جګړې بیا دا زیات تر چې کوم دی دغه کورونه وران شوي دي موږ ته دا مسلې راغلي دي زما عزتمندو د الله د رضا دپاره دا کوم ملګري بهر ملکونو کې یعنې د خپلو ښځو سره د خپلو بیبیانو سره په موبایل باندې خبرې کوي او خپلو ښځو له خپلو بیبیانو له هغې له موبایلونه ورکړي دي دا یاد ساتئ دا تاسو چې کوم دی خپل عزت په خپله باندې اعلان کوئ په خپله باندې ځانونه په شرمونو باندې شرموئ که تاسو وایئ چې مجبوري ده نو د څه شي مجبوري ده ښځه هله ستا ښځه شو چې کله راواده شي د هغې نه مخکې ستا حکمونه په دې ښځه باندې نه چلي چې ښځه چې کوم دی د خپل پلار په کور باندې ناسته ده د پلار په کور د راواده کړې دی نه ده او ته ورته هلته به نه ځي او دلته به نه ځي او که لاړې ته په ما باندې دی دا به دا به نه جي نه مسله د شریعت دا ده چې دا ښځه د پلار په کور ده نو دا به د خپل پلار خبره به مني د خپل مور خبره به مني د خپل ورونو خبره به مني دا دې ټیم کې د خپل خاوند خبره نشي منلی خاوند یې ځان له مازغه نه خوږی هسې ځان له دې مازغه نه خرابوي زما عزتمندو د الله د رضا دپاره دا زنانه ناقص العقل دي نیم عقل والی دي ته ویلي دې نه تاسو ټچ موبایلونه ورکړي داسې کیسونه راغلي دي چې دا زنانه د خپل خاوند سره سره د نورو سړو سره په خبرو باندې ګیره شوې نورو سړو سره هم خبرې کوي دې غریبې ته څه پته ده چې دا زه څه کوم لګې نو دا د دې ټولو خبرو اترو نه دا خاوند خبري نو په ایمان وایي د دې د ژوند به څه جوړېږي دا خاوند د دې نه خبرېږي نن هلته لاړه نن دلته لاړه نن داسې وکړو نن یې داسې وکړو ولې په موبایل باندې یاره خبره یو بل سره کوي که نو دا زنانه خو کم اخلي ناقص العقل دي ټولې نه یادو بعضې دا خو چې کوم دی ناقص العقل دي زنانه وی الله جل جلاله د سر نه ده پیدا کړي په سر به نه سورې د خپو نه ده پیدا کړي بیخي به عزته کېم نه او الله د کسې پختۍ نه پیدا کړي دا به زړه ته نږدې کې محبت به ورسره کړي خو بهرحال اوس دا ښځه خو چې کوم دی هره خبره په خوله باندې راوباسي ده ته پته نشته چې زه خاوند سره دا خبرې کوم آیا دا خبرې به زما په خاوند ښې لګي که بدې بلې بس دا شغ ورکوي هرې خبرې نو هلته خاوند چې کله دا خبرې واوري بس غریب هلته کار هم پرېږدي هر څه پرېږدي بس خفا ستړی ستومانه داسې ده که نه ده زما عزتمندو اوس چې یو خاوند د خپلې ښځې نه خبر شي چې ما ورته ویلو چې دلته مه ځه ولاړه ما ورته ویلو چې پلانکي نه پرده کوه پلانکي سره خبرې مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه او دا ټول ټک ټوک خبرې چې کوم دی دا یو بل سره شرکۍ را شرکۍ نو په ایمان وایه د واده نه بعد به زندګي صحیح یا چې کوم دی واده پورې به دې ورسي که وبه نه رسي د هغې نه مخکې به ډېرې خپلې کیسې قطارې ختمې کړې په دې موبایل دا د دې موبایل نقصانات دي د خپلې ښځې سره په موبایل خبرې کولې نو بیا زما عزتمندو داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې بس پکې مخې ته د واده نه مخکې سه واپس یې طلاقه کړې دا ولې راغله دې نه ځانونه منې کړي د الله د رضا دپاره موږ به درته دعا کوو او تاسو هم همت وکئ چې ځانونه منې که قسم د الله په ذات باندې واده چې کله وکړو د واده نه بعد به تاسو خپل ژوند وګورئ خپلې خوشحالۍ به وګورئ خپل محبت به وګورئ یو په لس چنده به ستاسو